حضرت ابراهیم علیه السلام باندې چې کله د مرګ وخت راغلی نو حضرت عزرائیل علیه السلام د هغې د روح د ختلو دپاره ورته راغلی. حضرت عزرائیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام سره مشوره کوي چې ستا اخرنۍ زندگی ده او زرالم د دې دپاره چې د الله په اذن او په امر سره ستا روح قبض کم. حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت عزرائیل علیه السلام ته وایي ډېره د تعجب خبره ده. هغه ورته څنګه د تعجب خبره ده؟ ورته هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله، ای دنیا کې د داسې دوست لیدلی دی چې د بل دوست روح قبض کوي؟ زما او د الله تعالی په مابین کې خو دوستي ده، زه د الله تعالی خلیل یم. خلیل عربي کې دوست ته ویل کېږي. نو یو دوست د بل دوست روح څنګه قبض کوي؟ چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت عزرائیل علیه السلام ته دا وینا وکړه، حضرت عزرائیل علیه السلام د سترګو فرف کې دا وینا د الله تعالی ذات ته پیش کړه چې حضرت ابراهیم علیه السلام خدا وایي. الله تعالی حضرت عزرائیل علیه السلام ته پیغام کوي چې ورسه حضرت ابراهیم ته دا پیغام ورکا ورته هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله، ایا داسې دوست دې دروسه لیدلی دی چې د بل دوست د ملاقات ته ځان پیچي؟ حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې کله دا پیغام را ورسېدی د حضرت ابراهیم علیه السلام په دې باندې سر خلاصو چې زما مرګ دی، زما د زندګۍ سفر آخرنی سفر دی او د دې سفر په دورانیه کې زما د رب سره ملاقات دی. حضرت عزرائیل علیه السلام ته یا عزرائیل عجل په تلوار ځان را رسوه او زما روح قبض کا او زما د روح په قبضېدلو کې ځنډ مه کوه چې د دې په خاطر زما ملاقات او زما وصال د خپل رب سره وسي. نو چې کم چا زندگی د الله تعالی په دین کې تیره کړه، د هغې په دماغ کې دا خبره چې د مرګ پیغام د آخرت د سفر پیغام زما دپاره د خوشحالۍ پیغام دی او دا د الله تعالی د ملاقات پیغام دی، دا د الله تعالی د وصال پیغام دی. د یو بزرګ متعلق راځي چې کله هغه وفات سلو، د وفات څخه وروسته څه زمانه بعد یو مورید پوښتنه ځین کوي چې حضرت څنګه حالت دی؟ ورته یې بچی الحمدلله ستاسو د دې بدبوی او ګنده دنیا څخه الله نجات راکړي چې څومره امتحاناتو او څومره تکالیفو الله تعالی د هغې څخه خلاصون را نصیب کړي. ورته یې بچی چې کوم کور کې اوس اوسېږم هغه کور د دې پاته کوره څخه ډېر بهترین دی چې د کومو زنانو او حرو سره زما زندگی تیریږي هغې د هغه زنانو څخه ډېره بهترینې دي او چې د کم چا حضور ته روان یم هغې د دې فاته انسانانو د څه زیات پر ما باندې همدرد دی او زما سره زیات محبت کوونکی دی. نو ما درته وی چې د کم چا زړو کې د الله تعالی عشق راسي نو د هغې بیا په دماغ کې دا خبره وي چې په مرګ باندې د الله تعالی وصال دی او د مرګ څخه وروسته د الله تعالی ملاقات دی او د مرګ څخه وروسته زما زندگی د الله تعالی مهمانخانه او جنت کې تیریږي. نو هغې بیا د مرګ په اورېدلو سره زړه خوشحاله کوي، د مرګ په راتللو سره زړه خوشحاله کوي، هغې همیشه خپل مرګ ته په انتظار کې ناست. حضرت خواجه باقی بالله رحمه الله ډېر لوی بزرګ چې کله چا به دا ورته ویل چې حضرت فلان وفات نو ده به دستي د خولې څخه دا جمله رایستله وله الحمدلله د دنیا د امتحاناتو تکالیفو څخه خلاص. ځکه د هغې عقیده دا وه چې دلته هر ګړی تکلیف دی، دلته هر څه امتحان دی، دلته هر څه مشقت دی او دا زما د سفر او زما د ستړیا زندگی ده چې کله به دا زندگی تیره سوله نو ډېر ځله به د زکندن پر حالت باندې د هغې د خولې څخه دا ناره ختله و فزت ورب الکعبه، زما په رب د کعبې قسم دی چې زه د کامیابۍ سره مخامخ شم، زه د مشکلاتو څخه خلاص شم، زه د امتحاناتو څخه خلاص شم، زه د تکالیفو څخه خلاص شم، زه د ستړو څخه خلاص شم، نو زما په رب د کعبې قسم چې زه کامیابۍ ته ورسېدم. ځکه د هغې نظر همیشه پر دې باندې و چې مرګ څه دی، د آخرت سفر څه دی. هغې به وی چې الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، مرګ صرف یو پل دی، یو دوست د بل دوست سره ملاقات کوي. لکه یو سړی دلته دی، یو سړی د سمندر اخواته دی، نو د دې دوه په مابین کې ملاقات کول دا د فله په ذریعه باندې کیدی سي. نو یو دوست په دنیا کې دی چې بنده دی
او د هغې بل دوست د هغې رب دی. د دې دوه په مابین کې ملاقات دا په مرګ سره کول کیږي. نو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، مرګ یو پل دی، یو دوست بل دوست ته رسوي. د هغې همیشه پیش نظر، د هغې همیشه نظر به پر دې باندې لګېدی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث خو دا دی چې تحفة المؤمن الموت، د مؤمن دپاره بهترینه تحفه چې د هغه مرګ دی. او ما درته ویل د هغې په عقیده کې به دا ولو چې مرګ زما د خوشحالۍ ورځ ده او مرګ زما د سلامتۍ ورځ ده. ځکه د انسان د سلامتۍ 3 ورځې، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. حضرت عیسی علیه السلام هم د دې 3 ورځو سلامتیا غوښتې ده. یوه هغه ورځ ده چې سړی دنیا ته سترګې را روڼوي، دویمه هغه ورځ ده چې د دنیا څخه سترګې پټوي، او دریمه هغه ورځ ده چې د قیامت میدان کې د الله په حضور کې پیښیږي. نو ځکه دنیا د انسان دپاره دا د سفر زندگی ده، او د مسلمان دپاره وطن اصلي جنت دی. چې کله دا مسافري ختمه سوه، دا سفر ختم سو، د دې سفر امتحاناتو تکالیف وګالل سو، او انسانانو په دې امتحاناتو تکالیفو کې استقامت ښکاره کوي. نو چې کله د دې سفر سره رخصت سو، بیا خو د انسان زندگی خپل اصلي کور ته ده چې جنت دی. د جنت د حورو سره زندگی ده، د جنت په نعمتو کې زندگی ده، او جنتو کې د الله تعالی او د الله تعالی د انبیاو سره ملاقاتونه او د هغې دیدارونه دي.